د کورني اقتصاد پیاوړتیا په موخه په کوهاټ کې مشته بېوزله افغان کډوالو کورنیو ته د هګیو چرګانو کوچني فارمونه ورکړل شول. د اروپایي اتحادیې په مالي ملاتړ د سرحد په نوم د کلیو د ملاتړ پروګرام SRSP یوې نادولتي ادارې لخوا په یو شمېر بېوزله کورنیو باندې د هګیو چرګانو کوچني فارمونه د روزنې اړوند خوراکي مواد وویشل شول. د توزیع کوونکې ادارې د کیفیت په نوم یو چارواکي وحدت نیوز ته وویل دغه مرستې سره به بېوزله کورنیو اقتصاد ښه شي. اوس ما وایي چې موږ چې سروې کوو نو هغه خامخا هغې دپاره یو فارمیټ جوړ شوي هغه یو کرایټیریا جوړه شوي هغه ګوري چې د دې معاشي حالات څنګه دي د دې افغانیان چې کومه دا فیملی ده د هغې نفر څومره دي څومره تعداد دی آیا هغوی ګټې ولا خلک څومره دي هلته په دې کې موږ کوشش هم دا دی چې هغه کونډې ښځې چې هغې بې اسره دي ډېرې موږ هغه ټارګېټ کړو هغه فیملیز ته موږ دا مدد ورکړو چې هغې د ګټې څوک وي نه او هغې ته سپورټ میلاو شي نو انکم جنریشن یو اکټیویټي ده چې هغې معاشي حالات ټیک شي. په یاده مرسته افغان کډوالو خوښي څرګنده کړې. په اړه د کډوال یو ځایي مشر عبدالرحمن داسې ډول مرستې ګټورې بولي. د خیر پکې وکړي ان شاء الله موږ ته به نور هم داسې پیکیجونه راشي خو موږ زیات کار د قدرت الله مروت صاحب شکرګزار یو زموږ ډسټرکټ منسټر دی دغه قرباني موږ سره د مهاجرو اواز هم دی اوچتی د مهاجرو چې هر مشکلات یې هم دی موږ د شانه په شانه موږ سره ولاړي او موږ د هم حمایت کړی د زموږ هم حمایت کړی دی نو دا خو د مهاجرو پورې سرجي اړه ده دوی څونه مخکې تلای شي په دې باندې مخکې دوی تګ کوي دوی نه دوی ګټه اخلي ځان ته تاوان رسي هغه دوی پورې اړه ده نور خو سرجي پیکیج تاسې خپل هم ښه ګورئ تاسې په مخامخ پروت دی او ډېر ښایسته پیکیج دی موږ د SRSP بیا هم شکرګزار یو بل افغان کډوال هوډ څرګندوي چې اوس به کورنی اقتصاد پیاوړتیا ومومي. یاره چې سرجي که په صحیح ترتیب شي نو انشاءالله نن سبا یو انډه 50 روپۍ دی که څوک هغه واخلي او ته خدمت یې وکړي که نه نو هغه کور مشکل په حل کېږي د غریب سړي کار په کېږي. افغان کډوال وایي که چېرته په راتلونکي کې هم داسې ډول مرستې دوام ولري نو د بېوزله افغان کورنیو اقتصادي کچه ښه کېدلی شي. نعمت الله خان وحدت نیوز کوهاټ.